دا یو د یتیم تصویر دی او هغه خپله کیسه کوي. یوه قصه درته کوم، خاندئ به نه راپورې، ستاسې به خوښه شي که نه، خو د زړه بوج سپکوم. په حقیقت که اډانه نه وه او نه و شوي، بیا په آخر کې راته ووایه کاذب ترابه. او داسې قصه وه چې زمونږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس په ټوکه یې جوړه وه. یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلب پروت و. هغه صندوق یې به مې مور زمونږ جامې کېښودې. ظهیره هغه صندوق یې به مې مور زمونږ جامې کېښودې. او بیا ناڅاپي مې یوه ورځ هغه صندوق ولیدو، خو چې کتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې وه. اوس درته ووایم هو به هو زمونږ صندوق و. په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسو او مور ته مې ویلې ادې زمونږ صندوق څه نه دی؟ هغه صندوق یې خو د خان کاکا څاروي ګیا خوري. راته مسکی شوه، راته ویې ویل لیونیه زویه، زمونږ صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته، بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامې کېږدو. او زه دا منمه چې هغوی پکې واښه اچوي. ورته مې ویلې ادې خبره شوې به یې، زمونږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی، او دې ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېروو. تا خو ویلي وو چې تا لا مې جامې کړي دي. او یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله. د خوشحالۍ نه په مایو نه دوزلې اختر شو. د خوشحالۍ نه په یو ډوله کوره ووتمه. له ډېره نازه مې غرهار یا د موټر شروع کړو. زړه کې مې ویلې چې سیالي مې برابره شوه. اوس په یوه ساه بیا تر لوبغالي پورې ورسېدم. ښې ډېرې منډې مې د کلي په کوڅو کې وکړې. او لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو. لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو. د خولې هارن به مې وهل او بریک ته هم ودرېدم. په لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل. د خوشحالۍ نه مې په هېچا نظر نه لګېدو. او په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسو. او د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې. د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې. خو چې کتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راغله او مور ته مې ویلې چې پلانۍ جامې دې وګنډلې؟ د دې خبرې سره یې سمه هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلي وو چې ستا جامې دي. او ما یې د لاسو نه راکش کړې دا زما جامې دي. او هغې په ډېره بدسترګۍ ما ته پیغور راکړو. او مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او بیا ویډلې. او زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله. هغې سیمې پورې جوخت ونیولم. ښه د لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم. او دومره مې وژړل چې تاسو خبر یې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګانه یوې ګرمې تبې ونیولم. او اخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو. ویل ته وده شه زه د شپې تاله جامې ګنډم. او د ټیکري په یوه کیسکه یې سر وتړلو. او تاسو یقین وکړئ بلا مودې تېره شوې. خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو خنده لګي. او بیا د سهار د ملازانه سره ډزې وشوې. خو دغه ډزې د اختر پسې لا تېزې شولې. خو چې راویښ شم مور مې ناسته وه جامې ګنډلې. د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړو. هغې ویل راته چې صبر وکړه. زه صبرېدم چېرته؟ په خپله خبر ټینګ ولاړو. او شاید چې نور حوصله ور پاتې شوې نه وه. او راته معلومه شو چې خدای ګدا جامې پردې دي. او دومره مې ووهلم چې په پرتو خاور راوغورځېدم. بیا ویده شوم. او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم. خو چې کتل مې حویلی کې ماشومان ولاړ وو او د اختر په ګلورینو جامو ټول سنبال وه. مور مې ویل ورته چې ودرېږئ مې ودرکوم. چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو. ولې چې زما په هغې جامو کې ډېر فرق و. کوټې ته راغله د کټوۍ نه د غنمو نه په خپل پلو کې زر واړولې بیا ووته. او زه نور پوه نه شم. خو د مور مې یو خبره واورېده. ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه پنډه یم.
زه نور پوه نه شم خو د مور مې یو خبر واورېده ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یم خو ماشومانو د غنمو نه نیې وانخستې او مور مې په ډک پلو په ستو قدمونو راغله هغه ډلې په یو جت جام کې ور واړولې په سوچ کې کېناسته تندي ته یو لاس ورکړو او بیا یې د سترګو نه دوه غټې غټې اوښکې راغلې بیا پسې نورې راغلې بیا زه په خړ مخ له پراتو خاور راپاڅېدم ورته مې ویلې مورجانې زه جامې نه غواړم په دې پوهېږه چې ته هر اختر کې ولې ژاړې ویل متي الله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې توجه مو ډېره ډېره مننه کوم